د لوی او بخښونکي خدای په نامه. کیمیاګر دوستانو، تاسو به د کیمیاګر د ناول له نامه سره به حتما آشنا یاستئ. البته کیمیاګر ناول د برازیلي لیکوال پاولو کویلو یو داسې اثر ده چې په ټوله نړۍ کې تقریبا 65 میلیونه ټوکه د دې کتاب پلور شوی ده او تقریبا د نړۍ 15 یا 40 ژبو ته دا کتاب ژباړل شوی ده او له نیکه مرغه پښتو ژبې ته هم راشد خټک صاحب دا کتاب ژباړلی او زه امین سلطاني تاسو ته غږیزه بڼه در اورم. لومړی فصل. هلک سانتیاګو نومیده. د ماښام تیاره په خورېدو وه چې هغه د خپلې رمې سره یوې زړې او ورانې ګوډلې ته راورسېد. د ګوډلې بام پخوا غورځېدلی و او په هغه ځای کې یو غټ چینار ولاړ و چېرته به چې کلونه وړاندې سپېڅلي او مقدس څیزونه کېښول کېدل. هلک په دې ځای کې د شپې تېرولو پرېکړه وکړه. ټولې میږې یې د ګوډلې په ورانې دروازې رادننه کړې او بیا یې د وره په ځای څو غټ لرګي کېښودل چې میږې د شپې چېرته بهر ولاړې نه شي. په دې سیمه کې بګوې نه وې، خو هلک پوهېدو چې که یو څاروی هم د شپې ووت نو دی به سبا ټوله ورځ د هغه په لټون تېروي. هلک په خپل بالاپوش ځمکه صفا کړه او څملاس د بالښت پر ځای یې هغه کتاب سر نه لاندې کړ کوم یې چې لږه موده وړاندې خلاص کړی و. بیا یې په زړه کې وویل چې نور به غټ غټ کتابونه لولي، ځکه چې غټ کتاب یو خو په لوستو کې ډیر وخت اخلي او بل د بالښت په توګه به هم ښه کارېدای شي. لا تیاره وه چې هلک د خوبه راپاڅېد. د وران بام نه یې د ستورو ننداره وکړه او بیا یې له ځان سره فکر وکړ چې ده غوښتل چې لږ نور خوب هم وکړي. نن یې هغه یوه اونۍ وړاندې لیدونکی خوب بیا ولید او نن هم د خوب په منځ کې راویښ شوی و. هلک پاڅېد، خپله کږه لښته یې راواخیستله او د میږو په بیدارولو یې پیل وکړ. هغه کتلي وو چې د ده د راویښېدو سره څاروي هم خوځښت پیل کړي. داسې ښکارېده چې کومې د رمز ډکې انرژۍ د هغه ژوند د میږو سره تړلی و. هلک 2 کاله د میږو سره تیر کړي وو او په کلیوالو سیمو کې به یې د هغوی لپاره اوبه او خواړه لټول. د ځان سره یې وویل میږې زما سره دومره بلدي شوي دي چې اوس زما مهالویش هم پیژني. خو د لږ فکر نه پس وپوهېدو چې دا اټکل سرچپه هم کیدای شي، یعنې د میږو په ځای دی د هغوی د مهالویش سره روږدی شوی و. خو ځینې میږې داسې هم وې چې ژر به نه پاڅېدې. هلک یوې میږې ته لښته ور پورې وهله. هلک د پخوا راهیسې په دې باور و چې میږې د ده په خبرو پوهیږي، ځکه خو به کله کله د هغوی ته د هغو کتابونو ځینې برخې اورولې کومو به چې په ده باندې اغېز کاوه. کله کله به یې ورته د یو شپون د ژوند د یوازیتوب په اړه کیسې کولې او کله به یې ورته د هغو کلیو په هکله خبرې کولې چې دوی به پرې راتېر شوي وو. خو د تیرو څو ورځو راهیسې هلک میږو ته فقط د یوې موضوع په هکله غږېده. دا د هغه سوداګر د لور موضوع وه چې د دې ځای نه د 4 ورځو په مزل پروت په یو کلي کې اوسېده. دوی هغه کلي ته 1 کال وړاندې تش یو ځل ورغلي وو. سوداګر د وچو توکیو یو دوکان لرلو او هر وخت به یې غوښتنه کوله چې میږې باید د ده په شتون کې وکټېلی شي، ځکه چې د تېرویستلو ویره یې درلوده. هلک ته هم د ده یو انډیوال د سوداګر د دوکان په هکله ویلي وو او د خپلې میږې هلته وروستلې وې او سوداګر ته یې ویلي وو چې دی وړۍ خرڅول غواړي. په دوکان کې ګڼه ګوڼه وه او سوداګر شپونکي هلک ته ویلي وو چې تر ماسپښین پورې انتظار وباسي. هلک د خپلې کڅوړې نه کتاب راایستی د دوکان په زینو ناست و چې د شا له لوري یې د یوې نجلۍ غږ اورېدلی و. ما ته پته نه وه چې شپانه هم کتاب لوستلی شي. هلک ځواب ورکړی و، زه د کتابونو نه زیاته زده کړه د خپلو میږو نه کوم.
نجلۍ د اسپانیایي د ښکلا بیلګه وه چې لوی ویښته او تورې سترګې د مسلمانانو فاتحانو یوه تته نښه ګڼل کېده. دوی 2 ساعته خبرې کړې وې. نجلۍ ورته ویلي وو چې هغه د سوداګر لور ده. هغې د کلیوال ژوند په باب خبرې کړې وې، چیرته چې هره ورځ د نورو تیرو شویو ورځو په شان وي. شپونکي هغه ته د اسپانیا د کلیو او د هغو ښارګوټیو کیسې کړې وې چیرته چې ده دمه کړې وه. د نجلۍ ته د خپلو سفرونو داستانونه بیان کړي وو او د نجلۍ سترګې په اورېدو د حیرانتیا او ویرې نه بقې راوتې وې. د وخت په تیرېدو هلک په زړه کې دعاګانې پیل کړې وې چې کاشکې دا ورځ چیرې هم تیره نه شي او د نجلۍ پلار په کار کې دومره بوخت شي چې دی 3 ورځې نور هم هلته ایسار شي. هلک په ژوند کې په لومړي ځل په یو ځای کې د ټول عمر تیرولو هیله ښکاره کړې وه. هغه فکر کړی و چې د دې تور ویښته لرونکې نجلۍ سره به د ده ورځې بیخي په ښه ډول تیرې شي. خو آخر سوداګر راښکاره شو او هلک ته یې ویلي و چې 4 میږي وخورې. بیا یې هلک ته د وړیو پیسې ورکړې وې او راتلونکي کال ته یې بیا د راتلو بلنه ورکړې وه. او اوس هغه کلی د 4 ورځو په مزل پروت و. هلک پارېدلی او لږ څه نارامه و چې کیدای شي نجلۍ دی هیر کړی وي، ځکه چې هغه کلي ته خوځښت ډېر شپانه ورپېښېږي او وړی پلوري. هلک خپلو میږو ته وویل دا دومره مهمه خبره نه ده، زه په نورو کلیو کې هم ډېرې نجونې پیژنم. خو په زړه کې دی په خپله هم پوهېده چې دا څومره مهمه خبره ده. هغه پوهېده چې د ماڼوګانو او سفري سوداګرانو په څیر شپانه هم تل په داسې ښارګوټي ورپېښېږي چیرته چې یو څوک د دوی د نه لالهانده ګرځېدو خوندونه هیر کړي. لمر څرک واهه چې شپونکي خپلې میږې د لمرخاته په لور رهي کړې. له ځانه سره یې وویل دوی په خپله د ځان لپاره پرېکړه نشي کولی، ځکه خو تل له ما سره نږدې ګرځي. میږې تشو وښو او اوبو ته ارزښت ورکوي تر څو چې هلک په اسپانیا کې د دوی لپاره ښې ورشوګانې موندلی شي. دوی به د ده ملګرتیا کوي. د میږو لپاره هم هره ورځ د نورو ورځو په شان وي. د لمر راختونه واخله تر ماښامه پورې نه ختمېدونکي ساعتونه. دوی په خپل ټول ژوند کې یو کتاب هم نه و لوستلی، ځکه خو دوی د هلک په هغو خبرو نه پوهېدي چې ده به ورته د ښارونو په هکله کولې. دوی تش په وښو او اوبو قناعت کاوه او په بدل کې به یې هلک ته خپلې وړۍ، خپله ملګرتیا او کله کله خپله غوښه هم ورکوله. هلک له ځانه سره وویل کله ما نه یوه بلا جوړه شي او یوه میږه په خپل وار د حلالولو پرېکړه وکړم، نو دوی به هله وپوهېږي چې له نیمې نه زیاته رمه له تیغه تېره شوې وي. دوی په ما باور لري او خپل حسونه نه کاروي، ځکه چې زه دوی د خوراک لوري ته بوزم. هلک خپل فکر ته حیران شو. بیا یې وویل چې کیدای شي دا زړه ګرجا چې غټ چنار پکې ولاړ دی د پیریانو د اوسېدو ځای وي، ځکه چې په دې ځای کې د هغه خوب په 2م ځل ولید او دې ځای ته د ده په ذهن کې د خپلو وفادارو ملګریو په باب کرکجن سوچونه راوپارول. هلک د شرابو یو غړپ وکړ او تیر ماښام خوړلې ډوډۍ وریاده شوه. خپل بالاپوش یې په ځان پورې کلک کړ. هلک پوهېده چې لږ ساعت پس به لمر دومره تود شي چې د ده لپاره به په واټونو کې میږې څرول ګران شي. د اسپانیې خلک په اوړي کې د غرمې خوب کوي. تر ماښامه پورې به هوا توده شي او دی به خپل بالاپوش هم د ځان سره ګرځوي. هلک د بالاپوش دروندوالی غانده، خو بیا فکر ورغی چې د دې بالاپوش په برکت خو دی د سهار یخه هوا زغملی شي. هلک د بالاپوش تودوالی او دروندوالی وستایه او په زړه کې ورتیر شول. موږ باید ځانونه د بدلون لپاره چمتو کړو. بالاپوش هم د هلک په شان د خپل شتون لپاره جواز لري. د هلک د ژوند مرام ګرځېدل و او 2 کاله په سفر تیرولو نه پس د اسپانیې ښارونه او ډېر ځایونه پیژندلي وو. هغه فکر کاوه چې دا ځل به نجلۍ ته ښایي چې یو ساده شپونکی کتابونه څنګه لوستلی شي. هلک د 14 کلنۍ پورې مکتب لوستلی و. مور پلار یې غوښتل چې د ده نه ملا جوړ کړي
او دی د بزګرانو د کورنۍ لپاره د عزت سبب وګرځي. بزګران هم د اوبو او خوړو لاسته راوړلو لپاره د میږو په شان ډیره خواري کوي. هلک لاتیني او اسپانوي ژبې لوستي او مذهب زده کړه یې کړې وه، خو د کوچنیتوب راهیسې ده غوښتل چې نړۍ وپیژني. نړۍ پیژندنې د ده لپاره د خدای پیژندنې او د بنیادم د ګناهونو نه زیات ارزښت درلود. یوه ورځ ماښام چې هلک د مکتب نه کور ته راغی نو زړه یې ټینګ کړ او پلار ته یې وویل چې دی ملا جوړېدل نه غواړي او د ملا جوړېدو په ځای سیاحت کول غوره ګڼي. پلار یې ورته ویلي و، زویه، د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي او زموږ په کلي تیر شوي دي. خلک د نویو څیزونو په لټون پسې له کوره راوځي، خو چې بیرته ځي نو هیڅ نوښت نه وي پکې راغلی. دوی غرونو ته خیږي او کلاګانې ګوري او چې بیرته ځي نو فکر کوي چې تیر وخت زموږ د وخت نه ښه و. د ځینو خلکو ویښته سره او د ځینو څرمن توره وي، خو ټول خلک هم داسې بنیادمان دي لکه دلته چې اوسیږي. خو زه هغه کلاګانې لیدل غواړم چې په ښارونو کې دي چیرته چې دوی اوسیږي. پلار یې ویلي و، خو دا خلک چې زموږ هیواد وګوري نو د ټول عمر لپاره دلته اوسېدل غواړي. زه د دوی وطن او د دوی ژوند لیدل غواړم. دا خلک چې زموږ د هیواد کتو ته راځي ډیر شتمن خلک دي او ډیرې پیسې لري. دوی د سفر خرڅ زغملی شي. په موږ کې خو ګرځېدونکي خلک شپانه دي. او سمه ده، زه به هم ځان نه شپونکی جوړ کړم. پلار یې چوپ شو. بله ورځ یې زوی ته یوه کڅوړه ورکړه چې 3 طلایي سکې پکې پرتې وي او ورته یې وویل، دا مې یوه ورځ په پټي کې موندلې وې. ما غوښتل چې دا تا ته په میراث کې پرېږدم. اوس دا واخله او ځان ته د میږو رمه پرې راونیسه. په واټونو ګرځه، خو یوه ورځ به ته وپوهېږي چې زموږ کلی تر هر ځای ښه دی او زموږ ښځې د نړۍ تر ټولو ښځو زیاتې ښکلې دي. پلار یې زوی ته دعاګانې وکړې او هلک د خپل پلار په سترګو کې هم د نړۍ د کتو غوښتنه ولیده. دغه غوښتنه چې پلار یې ډیر کلونه پخوا د اوبو او ډوډۍ او هره شپه په یو ځای کې د څملاستلو لپاره ایستونکي زیار د خاورو لاندې ښخه کړې وه، تر اوسه ژوندۍ وه. د اسمان لمنه سره شوه او ناڅاپه لمر مخ را څرګند کړ. هلک د خپل پلار سره کړې خبرې را یادې کړې او یو ډول خوشحالي یې احساس کړه، ځکه چې ده اوس ډیرې کلاګانې او ډیرې ښځې لیدلې وې. خو په دې ښځو کې یوه هم هغې ته نه رسېده کومه چې څو ورځې پس د ده د راتګ ته منتظره وه. د یو بالاپوش یوه رمه او یو کتاب هم درلودل. د کتاب په بدل کې د بل نوی کتاب هم رانیولی شوی. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اوس د خپلو هیلو سره سم ژوند تیراوه. که دی په پټیو او واټونو کې د ګرځېدو نه ستړی شي نو خپله رمه به خرڅه کړي او د سیند مخه په ونیسي. او کله چې د سیند نه ستړي کېدو وخت راځي نو ده به نور ډیر ښارونه او نورې ډیرې ښځې لیدلې وي او د خوشحالۍ ډیر امکانات به یې ترلاسه کړي وي. هلک راختونکي لمر ته وکتل او ځان ته یې کړل، په مکتب کې خو به ما چیرې هم خدای نه و موندلی. هلک به تل هڅه کوله چې په نوې لار تګ وکړي. دی څو واره مخکې هم په دې سیمه تیر شوی و، خو دا زړه ګرجا یې یو وار هم نه و لیدلی. نړۍ ډیره لویه او نه ستړي کېدونکې وه. ده به فقط دومره کول چې خپلو میږو ته یوه لاره برابره کړي او ډیر خوندور څیزونه درک کړي. خو ستونزه دا وه چې میږې په دې نه پوهېدې چې دوی هره ورځ په یوه نوې لار تګ کوي. میږې تش د اوبو او خوړو په باب فکر کوي. دوی نوي پټي او بدلیدونکي موسمونه نه ویني. هلک په زړه کې وویل، کیدای شي موږ ټول داسې یو، ان زه هم، ځکه چې له کله راهیسې چې ما د سوداګر لور لیدلې ده ما د نورو ښځو په باب هیڅ فکر نه دی کړی. هلک لمر ته کتل او اټکل یې وکړ چې دی به د غرمې نه وړاندې طریفه ته ورسیږي. ده غوښتل چې په طریفه کې د خپل کتاب په بدل کې یو غټ کتاب واخلي، د شرابو بوتل ډک کړي، ګیره وخري، ویښتان لنډ کړي او ځان د نجلۍ لیدو ته چمتو کړي. ده نه غوښتل چې داسې فکرونه یې لاندې کړي چې ګنې لویه رمه لرونکی کوم بل شپون به هغه کلي ته ورغلی وي او له نجلۍ سره به یې واده کړی وي. هلک بیا لمر ته وکتل، ګامونه یې ګړندي کړل او په زړه کې ورتیر شول.
د خوب د رښتیا کېدو شونتیا څیزونه نور هم خوندور کړي. بیا سمدستي ور یاد شول چې په طریفه کې خو یوه بوډۍ ښځه هم شته چې د خوبونو تعبیرونه بیانوي.